د خوست ولایت مقام په نوښت د الابدال خپرندویه ادارې له لوري د شهیدانو په یاد غونډه کې سیمه ییزو مسؤلینو ویل د الله تعالی په نصرت د همدغو شهیدانو د بېساري قربانیو له برکته اوسمهال هیواد د یو داسې حاکمانو درلودونکی دی چې هیڅکله به د همدغو شهیدانو او په اسلام او هیواد مینو خلکو میړانې او سرښندنې هېرې نه کړي. دوی زیاتوله چې له یاد لمانځغونډې څخه یې موخه دا وه څو د راتلونکي نسلونو لپاره د دوی یادښتونه او سرښندنې د کتاب په پاڼو کې ثبت پاتې شي. د شهید یتیمان د شهید کونډه او د شهید غریبان موږ ته هېڅ ضرورت نه لري، ځکه موږ تاسو داسې مشران لرو چې هغوی په خپله سرپرستي په لاس کې اخیسته. اول په خپله شیخ مبارک د دې ټولو شهیدانو د یتیمانو او د کونډیانو د اقرباو سرپرست دی. د هغه د الله تعالی شهادت قبول کړي، زموږ او ستاسو د الله تعالی وفاداري رانصیب کړي. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت یو با مسؤلیت نظام ده. موږ مشرانو ته د خدای تعالی اوږده عمرونه نصیب وګرځوي. دوی همیشه د موږ د کونډو او د یتیمانو فکر کړی ده. د هغې ضروریات او مشکلات باید موږ درک کړو او د دوی سره په ټغر باید موږ کینو. د یادې غونډې پر مهال علما کرامو د شهیدانو په لوړ مقام او ارزښت خبرې وکړې او زیاتوله یې چې شهیدان لوړې مرتبې لري. یو پیغمبر افضل ترین چې هغه د یو شي تمنا کې ارزو کړي، نبوت ورته ملاو ده، رسالت ورته ملاو ده، الله به وایي چې د په افضلیت خو فرمایي لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. الحدیث زه ته دوسته ګڼم چې د الله په لار کې شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم. یو پیغمبر دې ارمان کړي یا افضل الرسل. د یادولو ده چې په راټولېدنه کې د ویناوالو له لوري په خپلمنځي یووالي هم ټینګار وشو او له ټولو افغانانو غوښتنه وشوه چې د هیواد آبادۍ لپاره په ګډه مبارزه وکړي.